سوال صاحب تا په یو مسله کې 45 لک افغانۍ رشوت هم اخیستی ده. ما به 45 لک روپۍ اخیستې ګوره کما په افغانستان کې رشوت اخیستی وای نن تا په لایف کې د نر په څېر نه غږېدلم. ما په افغانستان کې د آزاد افغانستان لپاره کار کړی ده. دا 45 لک روپۍ چې دی په اثبات کې زه خپل ناموس پرېږدم. کنې بیا سیاست خبر درته وکړم ولسوال صاحب خبرې ته غوږ شه ولسوال صاحب افغانستان پسته لري، بادام لري، جلغوزه لري، چارمغز لري. خو پوهېږې دا ټول مونږ خارج ته لیږو. مونږ څه شی خورو؟ کدو، شلغم، ګوبی. نو خاورې به د مونږ مازغه کار وکړي. دغه شیان لږ لږ استعمالوه. دغه مازغه به دې انشاءالله بیا ښه سي، حافظه به دې هم ښه سي، دوست دښمن به هم درته معلوم سي. نو افغانانو خو طبعا چې موږ مریخ ته نسو ختلی، خپل ښه شی ټول اروپا او امریکا ته لیږو. ودرېږه ښه شی اروپا او امریکا ته لیږو. خیرخوا صاحب محترم بادام، پسته، جلغوزه دا شی مازغه زیاتوي او سړی هوښیاروي که نه؟ د طب له نګاه نه هوښیاروي نه، هغه اعصاب د نورمالوي. یعنې یو خدای کې بیخي هوښیار کړي. نه خاورې ولاکه نورمال کړي. زه د ورځې یوه کیلو خورم، لام تندر وهلی یم ولا چې ډغرې ونه خورې که هوښیار سي. دا بادام دا شی نه. د تا کاروبار ګوره، تا کاروبار له غواوو سره ده. ځکه چې هلته ته ګوره د له غواوو سره مصروفه یې، له چرګانو سره مصروفه یې، له ګنډو سره مصروفه ده. هر څونه ورته وخورې تا دماغ نه نورماله کېږي. یوه دقیقه جنرال صاحب هسې یوه خبره کوم نورماله کېږي څنګه؟ ښه مهرباني. ګوره مبین خانه زه د ما پوښتنو ته د صحیح جواب نه تېر ځل کې راکړو نه یې اوس راکوي. زه دا درته وایم عمومي یو معلومات نشر کړو. بیا خیرخوا صاحب ته به هم یو نظر پکې ورکړې. د غواګانو خبره دې وکړله ولسوال صاحب اخري کې یوه خبر درته کوم. د غوا خبره دې وکړه چې غواګانو سره زه په راتلونکي کې پلان لرم د غواګانو تر څنګ یو د خرو فارم هم جوړ کړم. که بیا راتللی نر غوندې راسه خپل فارم دی د به زه به د داسې نیشه د تا به خصوصي خیال ساتم. خصوصي مې درته کړی زه په د خرو فارم هم جوړوم. دا خره چې زه سم نه کم دا تاسو نه سئ سمولی. کوم سړي خره ته عزت ورکوه تاجکه وروره، د بام سر ته یې خیزولی یو. ښه بام ته چې خیزولی وروره ګوله قدر د ورکوي. اوس شی پیژنې نه قدر ورکوي. بالاخانې ته یې جګ کړی وروره، خره پکې لغت یې وهه سهار چې سړی جګ سوی داسې ګوري د خره پښې له چاته کاتې وتلي و رمباړې وهي چې پسې جګ سو وای دا ولې او ورور یې ورته ویلې وای ما نه درته ویلې دا خر ده دا بالاخانې ته مه جګوه ځان یې غرق کړه بالاخانه یې تباه کړه. دا اوس ټولو نه بار سر ما کېنولی ولسوال صاحب یو ورېدو لغته شروع کړي. وس سړیه مه کوه بیا ما ته د چال راځي قسم په خدای لکۍ پورې د ټیم تړمه خوسې به یې وروره ګوله ډنګا به دې خیزي. ولا جنرال صاحب تا دومره عزت ورکړو، بلکل تا دومره عزت ورکړو تر اخره پورې جنرال صاحب ته د خیرخوا صاحب ورته ویل. خدای هم په اخري کې بیا هغه پیره وکړه، هغه د شغال پیره وکړه، شغال سیر اونګاره ونه کې گزاره نه کېږي. هغه دوی خامخا کوي جنرال صاحب. خو دا د میوو په هکله یوه خبره وکړه جنرال صاحب. قصه هم درته وکړم ښه دا د حیواناتو قصې عجیبه دي. دا په دې خلکو باندې فټ کېږي. شغالو په ځنګل کې چرګ خوړلی و، چرګ یې څه خوړلی و، چغې وهلې او تیزونه یې ماچول. خره ته یې پوښتنه کړې وه چې هم چغې وایي هم تیزونه اچوي، بیا د بې د ډېره ماپي څه چل ده؟ وایي چغې خو په دې وم چې غوړ مال مې وهلی ده، چرګ مې خوړلی چې قوله نه کم طاقت نه راځي، او دا تیزونه په دې اچوم چې ډارېږم چې په دې چغو مې زمری را نه سي. جناب صاحب دا د پیسو په هکله باندې خبره وکړه. جنرال صاحب پرون په کندهار کې یو هوټل و، هغه په خپلو ودونو کې د سالون کې په ودونو کې
په 2 ورځو کې تقریبا 80 منه انار ایستلي وو په 2 ورځو کې، یعنی په 2 میلمستیاوو کې، که هر هوټل یا د افغانستان هر دغه سالونونه چې دي که نه د افغانستان دغه ته حاجت پیدا نه شي ګاونډي هیوادو ته صادر کو. موږ له ګاونډه څخه کوم هغه میوې راوړو چې هغه خپلو قدر نه کوو. لکه اوس تا مخکې خبره وکړله، اوس که هر هوټل یا هر سالون همداسې یا حکومت پې باندې پې عملي کړی ده. نو دا یو ډېر تاجک وروره زه به درته وایم تاجک وروره د افغانانو د معلوماتو د لا زیاتولو په خاطر او د اسلامي امارت د هیواد سره د خلکو سره وفا او د مینې په خاطر په ټولو هوټلونو کې د افغانستان میوې نه بغیر هیڅ څوک نشي کولی چې مالټا راوړي، کیله راوړي، ام راوړي. ماشاءالله په ټولو دولتي دفاترو کې په ټول افغانستان کې هیڅ څوک نشي کولی چې بغیر د افغاني تازه میوو نه بله میوه راوړي. صحیح ده. دا به د ورځې په زرګونو ټنه مصرف د دغه بندیز له وجې چې په دې میوو لګېدلی ده، الحمدلله د افغاني میوو ارزښت زیات شوی ده. اوس هم ما تاجک وروره دا نن پلاستیک بلته ایښی 1 من مڼې په 80 روپۍ واخیستلې. قسم په خدای د سړي زړه درد کوي. زه د مڼو باغ نه لرم چې زه تاوان وکړم، زه دغه ملت مې چې تاوان کوي نفس مې وځي. په 80 روپۍ ته راټولوه، بیا بازار ته راوړه 300 روپۍ پلاستیک. انار ما 14 کیلو په دکان کې په 400 افغانۍ اخیستی ده. دومره انار لکه ما سر ته ګوره په 14 کیلو په 400 افغانۍ. نو دا به دکاندار ته په څو راغلي، کرایه به پې څو راګېدلې، باغوالا به دې ته په څو ورکړي. فکر وکړه که مونږه ملي تجاران پرون مې هم درته ویلي، بیا هم درته وایم والله په ورځ د آخرت به د دغه بزګرانو لاس یو د تاسو به ګریوانې چې د دوی غم نه کوئ. د جوسو دپاره کارخانې جوړې کړئ، هم د افغانستان له انارو نه، هم له مالټو نه، هم له انګورو نه. تاجک وروره خروار 80 منه د 80 منه انګور دا اوس درته په 4000 افغانۍ ما نه اخلم له پټي نه، له باغ نه. نو 4000 افغانۍ په خدای زه غواګانو ته رشقه په 10,000 افغانۍ خروار اخلم، وچه رشقه په 10,000 افغانۍ، واښه په 2,500 افغانۍ خروار ما وچ واښه اخیستی دي. نو د مڼې او د انګورو او د انارو څه فرق سو له وښو سره؟ ښه نه ده چې زه لاړ سم غواګانو ته انار واخلم. دا د مونږ تبعی ده. د خوراک نړیوال سازمان باندې غږ کوم چې ما ته وړه مه راوړه، ما ته غوړي مه راوړه، ما ته پاپړ او بسکټ مه راوړه. زما میوې نړیوالو بازارونو ته ورسوه چې زه په خپلو پښو ودرېږم، د تا وړه نه خورم، تا خیمو ته نه کینم، زه خپله په پښو درېږم. زما انار اروپا ته ورسوه، عربو ته یې ورسوه، تر استرالیا تر جزیرو تی کولی سي. ته ما ته پاپړ مه راکوه، بسکټ په دې مې مه غلطه. قسم په خدای که د نړیوال خوراک سازمان دغه خوراکي بنسټونه دوی ټول موږ سره غلطي کوي. ما ته بسکټ راوړې، هغه دغومره بسکټ په 60 افغانۍ دلته دی، بیا وایي کومک مې کړی، له دې خوا نه بیرته په 60 افغانیو باندې 1 من انار. هی زه اوس چې بسکټ وخورم ښه ده که انار وخورم؟ راوړه دغه پیسې په نورو شیانو مه ورکوه، واخله انار واخله، ټولو کلو ته یې توزیع کړه، مڼې واخله په ښه قیمت یې واخله. نړیوال خوراک سازمان ده او زراعت سره ولاکه هېڅ شی هم کوي. خدای مو بیخ شین که 2 کاله کېږي دلته مې دغومره غوچای ویستلی ده چې یخه خونه پکې جوړه کړم. قسم ده که وروره تر اوسه پې باندې هغه سوی یم. جنرال صاحب دلته دا باندې خلک یا دا لایفونه جوړوي یا د افغانستان په ملي ارزښتونو باندې غږیږي. په خدای ما ته هغه یوه ویډیو ولیدله چې هغه انګور یې په خلطه کې اچولي وو. دغه احساس له هر افغان سره پیدا سي. په خدای مې د قسم چې دا وطن ګلي ګلزار ده. خدای چې دا دلته راځي په نوم د ملي ارزښتونو او په نوم د هر شي لپاره د ویورزو د فالوورو لپاره راځي چغې وږي. خو په خدای قسم ده جنرال صاحب چې تا دغه مخامخ نه چې دا 1% احساس د وطنوالي وایو سره کسنه که دا وطن خراب سوی وای. خدای ما ویډیو ولیدله دومره پې وځورېدم او حقیقت هم ده. زه شاهین او هغه تاجک وروره بازار ته چې ځم، ما سره دلته 15-20 کسان کار کوي. همداسې یو څوک راولېږه پوښتنه ترې وکړه، انار ورته راوړم، انګور ورته راوړم، مڼې ورته راوړم، داسې په منونو د دې په خاطر چې دوی به یې وخوري
هغه زړه به یې راته دعا وکړي او بل بازار نه په 2 منه 3 منه زه راوړم 2 منه 3 منه یو بل څوک 80 افغانۍ هېڅ معنا نه لري. قسم په خدای زه نن داسې وږی وم ماښام راتللم په لار باندې غرمه مې دوډۍ نه وه خوړلې ملګرو ته مې ویل یو من مڼې به واخلو وبه یې خورو دا لوږه ختموي ذاتي تر هغو جای ته رسېږو په خدای 10 دانې مڼې مې وخوړه اوس هم داسې ټنډر نیشه یم. خبره تاجک وروره داسې نه ده چې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد خرابه ده. دغه د انرژي بوتل په 80 روپۍ باندې اخیستلی سي 2 ګروپه ده په 80 روپۍ یو من مڼې واخله خانه خرابه. هغه په واده کې چې هغه نوم یې نه اخلم چې هغه بوتل یا جنګسنګ چې په 1.5 افغانۍ د په هوټلو کې خلکو ته ورکول ای خانه خرابه. چاته د ګټه ورسوله ځان ته خلکو ته. جنګسنګ څه کوي؟ عمر زیاتوي، هډوکي کلکوي، سترګو دید زیاتوي، ویښتان راشنه کوي. څه شي کوي؟ روشکا ټوغ یو تیز هم پسې راوباسه وروره ګله 100 آفتونه هم پکې دي. ولې انګور نه اخلې؟ ولې مانار نه اخلې؟ ولې مه کوه کنه مه کوه تاجک وروره د خلکو ته میاسته دا وینه جوش وکړي. بالکل فامیل به هم ټول سره وخوري که دغه یو ډرینک چې ته په 1.5 روپۍ په 1.5 روپۍ اخلې او چې کې خو 2 غړا پسو 200 روپۍ ده 200 روپۍ د جنرال صاحب میلمانه هم د سره خوري په 200 روپۍ دغه یو دانه په 210 روپۍ باندې افغانۍ نورې ولا کمانه څوک وخوري. پوه شولې؟ نو دا خبره ده چې وطن نه جوړېږي. موږ خپل تولیدات خپل صنعت خپل تجارت په خپله له پښو غورځولی ده چې لاړ سي او چېرته کښېنې هله پیپسي راوغواړه هله ډیو راوغواړه پیپسي دې تندر ووایي د شیدو چای راوغواړه چې زموږ دا د فارم شیدې لږې قیمته سي په 29 روپۍ کفر د سوچا شیدې تاجک وروره خرڅوم په والا که خپل مصرف پوره کوي په 29 افغانۍ باندې یو څاڅکی اوبه څوک پکې اچوي مسلمان بنئ 29 روپۍ څه شي دي؟ یو ډرینک پې باندې کېږي کش ویې خوره بیا وروره ګله داسې کړپوی لرې که خرنګ دې ورک څه ته که ډرینک چې ته چې کې هم د صحت ته به یې د هم د